یویشتمه پېړۍ لیک ناول 19مه برخه. هیله لکه د نورو نجونو محصلینو غوندې نه وه چې ټوله ورځ په پوهنتون کې وګرځي. هغه ډېره معصومه او عاجزه نجلۍ وه. په همدې عاجزۍ خو د ذهن ورسره جوړه راغلې وه. هر کله به چې له ذهن سره نورو محصلینو لیده نو روخه به یې پرې راتله. تر ډېره خو د نورو استادانو او محصلینو فکر دا و چې دوی دواړه سره په یو بل مینان دي یا هم کومه بله اړیکه لري، خو په حقیقت کې داسې نه وه. د دوی دواړو اړیکه ډېره پاکه او سپېڅلې وه او پاتې شول د زړونو پټه مسله. د زړونو مالک خو هسې هم خدای دی، په هغې به خدای خبر و. زینو ډېر ځله د هیلې په سر له زین سره جنګونه کړي وه او هغې دا شک لاره چې هیله د زین ګرلفرینډ ده. په حقیقت کې داسې نه وه. دوی دواړه ډېر نږدې ملګري وو او ګڼ رازونه یې سره شریک وو. هیله چې کله واده وکړ نو د خاوند په کور کې ګزاره سخته وه. زین به وخت په ناوخت د هغې پوښتنه کوله او هغه یې دې ته آماده کړه چې له خاوند سره ګزاره وکړي. پخوا به هیله خامخا په میاشت کې یو ځل د زین پوښتنې ته راتله. کله به ډوډۍ ته یو ځای قرغې ته تلل او کله به د زین شخصي کور ته لاړل او په شریکه به یې اشپزي کوله. څه موده وړاندې کله چې زین دوبۍ ته تلله په واټساپ یې له هیلې سره په کومې موضوع جنجال راغلی او دواړه خفه شول. زین هیلې ته ډېرې بدې خبرې وکړې او له همدې امله یې له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له ډېرې مودې وروسته هیله بیا د زین پوښتنې ته راغلې وه. هیلې زین ته 2 تحفې راوړې وې. په یوه یې د زین نوم لیکلی او په بلې یې د زینو. په خپلو خبرو کې څو ځله زینو یاده کړه خو زین ځان تېر ایسته. اخر هیله هم شکي شوه او پوښتنه یې وکړه: استاده زینو څنګه ده؟ احوال خو ترې لرې؟ زین وویل: کومه زینو؟ هیلې وویل: زینو که نه؟ زینو یادوم. زین وویل: زه د زینو په نوم څوک نه پیژنم. هیلې وویل: ولې؟ زین خبره په بله واړوله. هیله یې په دې پوهه کړه چې نه غواړي د زینو په اړه بحث وکړي. له ښه بحث وروسته دواړه هوډ وکړ چې د غرمې ډوډۍ لپاره به له پوهنتونه بیرون رستورانت ته ځي. زین چې له خپلو محصلینو سره ډېره صمیمي او نږدې وه، چې کله له دفتر راووته او هیلې ورسره خوا کې روانه وه، څو محصلینو اشاره ورته وکړه او له ځینو خو یې دا ګنګوسۍ هم واورېدل چې له استاد سره خو یې ډېره ښه جوړه روانه ده. شپون چې ډېر سپین سترګی و چې کله په مخ ورغی نو سم له واره یې وویل: ماشاءالله. زین پرې ورغږ کړل: ولې؟ شپون وویل: هسې ستاسو جوړې خوند راکړ. زین پرې سترګې وربرګې کړې او شپون هم په منډه شو. هیله له خندا شنه وه او په قصد ډول یې د زین خواته نږدې شوه چې نجونې محصلینې وویني. د موټرو تر تمځای یې ښه شېبه مزل وکړ او په لاره یې د کیسو تر څنګ وخت ناوخت د سترګو په کونجونو کې هیلې ته کتل. زین وویل: نن خو رښتیا هم ښکلې ښکاري. دا محصلین ملامت نه دي. داسې نه ښکاري چې واده دې کړی وي. ټول فکر کوي لکه چې ته زما ګرلفرینډ ده. هیلې شونډې وخوځولې. بیا دې دا کیسو شروع کړې. بس هماغه یو زینو ده، بس ده که نه؟ زین وویل: نو ولې دومره رانږدې کېږي؟ هیلې وخندل: ځکه چې غواړم چانس دې وسوځوم او نور نجونو ته معلومه شي چې زه دې ګرلفرینډ یم. ځکه د پوهنتون نجونې ډېرې وږې سترګې لري. چیرې زما کویټ بیوټي استاد له زینو جدا نه کړي. هیله په دې تمه وه چې زین په کوم ځواب ورکړي، خو هغه بیا ځان غلی کړ او تر موټره ورسېدل. لا به یې د موټر دروازه نه وه خلاصه کړې چې موبایل یې په جیب کې وخوځېد. ایمیل ورته راغلی و. زړه یې بیا بې واره په درزا شو. ایمیل یې پرانیست. رنګ یې زیړ شو او د موټر په سیټ کې کېناست. نه یې غوښتل چې په دې راز هیله پوهه شي، نو ځکه یې ورته وویل: راځه تا به کور ته ورسوم، ډوډۍ به بله ورځ وخورو، ما ته عاجل کار پیدا شو.
مګر هیلې ته له پخوا نه شک پیدا شوی او بار بار یې د یو ځای ناستې غوښتنه کوله. هغې ویل چې ټول کارونه باید پاتې شي خو نن باید ورسره خبرې وکړي. هیلې وویل ته له ما څه پټوې؟ زین وویل هېڅ. هیلې وویل ښه نو راته ووایه چې زینو چیرې ده؟ زه ترې نه یم خبر. نو ولې ته خبر یې؟ زین یې خبره ونیول زما او د هغې اړیکه سره اوس نشته. هیلې وویل ولې؟ زین وویل نه غواړم په دې اړه در سره بحث وکړم. هیلې ټینګار کاوه خو زین نه غوښتل چې د زینو په اړه هیلې ته څه ووایي. هیلې ویل که چیرې نن